د پاکستانیانو په اسلام کې څنګه شک دی؟ پاکستان کې د عمران خان په غونډه کې داسې څه وشول چې ټول خلک یې حیران کړل. بلخوا د پاسپورټونو په اړه څنګه خبر راغی؟ مولانا فضل الرحمن څه وایي؟ د دې ترڅنګ نور ډیر زیات مهم خبرونه هم شته. نو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. په لومړي سر کې به دغه مهم خبر در سره اول شریک کړم چې د عمران خان په غونډه کې د ماښام اذان پر ځای د سهار د لمانځه اذان شوی. په پاکستان کې د لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ امر بالمعروف غونډه جوړه شوې وه او ګډونوالو د تحریک انصاف یا واکمن ګوند په ملاتړ شعارونه ورکول. خو ګډونوال بیا هغه مهال حیران شول چې عمران خان د ماښام لمانځه لپاره د دم اعلان وکړ او مازن د ماښام پر ځای د سهار لمانځه اذان وکړ. بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغه چې طالبانو خپله هغه ژمنه چې نجونې به زده کړو ته پرېږدي پوره نه کړه، د ټولې نړۍ په وړاندې بې باوره شول. اوس تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي په افغانستان کې د نجونو زده کړه باید ټول هیوادونه سرخط وګرځوي او طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې نجونې له زده کړو محرومې کړي او هغوی افغان نجونې باید یوازې پرې نه ښودل شي. پاسپورټ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورټ ریاست وایي چې د وری میاشتې له 14مې نیټې وروسته به په ټول هیواد کې په عادي ډول د پاسپورټونو د ویش لړۍ له سره پیل شي. ننګرهار د ننګرهار له پوهنتون څخه د روغتیا او سلامتیا لپاره پوره کار وشو. خویندو او ورونو له کلونو خواریو وروسته نن د فراغت سندونه واخیستل او عملاً به کار ته وتانګي. په دې کې 20 نجونې او 146 هلکان وو چې د طب پوهنځي زده کړو له بشپړولو وروسته یې نن فراغت ولمانځه. یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مصر قاهره کې د افغانستان د روغتیايي سکتور د لاسنیوي لپاره ناسته پیل کړه. ویل کېږي د 3 ورځنۍ ناسته کې بعد د افغانستان د روغتیايي سکتور د 2 راتلونکو کلونو ملاتړ باندې بحثونه وشي. بیا هم پاکستان ته ځم. له پاکستانه مې درته بل خبردار راوړی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي په بلوچستان کې د ایران سیستان بلوچستان له لارې د پاکستان مخالفې ترهګرې ډلې سره منظمېږي. د هغه په خبره دا ډلې پلان لري چې په پاکستان کې ناکرارۍ جوړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت د نسکورولو وخت رانږدې شوی دی. هغه دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د PTM یوې غونډې ته وکړي. دی وایي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان نااهل کس په ضد په قومي اسمبلۍ کې د بې اعتمادۍ رسمي تحریک وړاندې شوی دی. هغه وویل بې کفایته واکمن وایي زما پر ضد د بهرنیو ځواکونو دسیسې دي. تاسو د خپلې بې کفایتۍ له امله د خپلو بادارانو اوږو بار شوي یاست. د مولانا فضل الرحمن په وینا عمران خان دی ووایي چې هغه له بهر نه پیسې له کومې راوړي. د زیاتوي د عمران خان په تقدیر کې هیڅ عزت نشته او د عمران خان د بې کفایتۍ له امله په نړۍ کې هیڅوک زموږ دوست نه دی پاتې شوی. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ. له هغه ټولو لیدونکو سپیشل مننه چې زموږ ویډیوګانې دقیق ګوري او بیا خپل نظریات شریکوي. تشویش مه کوئ، موږ ستاسو نظرونه، کومنټونه، غبرګونونه، ویناوې ټول ولولو. تر بیا چې په بلې ویډیو کې تاسو ته راځم، نوي خبرونه راوړم، تازه خبرونه راوړم. تاسو ښه وخت ولرئ.